د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي ستونزو د حل او مخنیوي په موخه یوه کمیټه جوړه سول او بل مهم خبر هم دا چې د سالنګ د تونل په پیښه کې مرګ ژوبله نوره هم زیاته سول. دا چې بشپړ حال څه دی ویډیو پوره وګورئ په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي ستونزو د هواري لپاره یوه کمیټه جوړه سوه. د کندهار په سپین بولدک او د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د اسلامي امارت د سرحدي ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته په پاکستان کې د افغانستان د سفارت شارجدا پیر وایي چې اوس به پر ټولو پولو بندیز ولګول سي او د دواړو غاړو ترمنځ ستونزې به د سرحدونو د ستونزو د هواري کمیټې لخوا وڅېړل سي. او بل خبر هم دا چې د سالنګ تونل په پیښه کې د وژل سوو شمېر 21 ته لوړ سو. په سالنګ تونل کې تېره شپه د یوه ټانکر د سوځېدو په پیښه کې د وژل سوو کسانو شمېر لږ تر لږه 21 ته لوړ سو. د ټولګټو وزارت پر اساس په دې پیښه کې تر 22 ډېر نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي ممکن د مرګ ژوبلو شمېر تر دې هم واوړي. په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 موټرونه یو مخ سوځېدلي دي. تر دې وړاندې په لومړیو راپورونو کې ویل سوي وو چې یو تن وژل سوی او 3 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویاندوی حمیدالله مصباح نن وویل چې اور وژل سوی خو ممکن د مرګ ژوبلو شمېر تر دې هم واوړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت رسمي خبري اژانس یعنی باختر ویلي چې د سالنګ لار پرانیستل سوې ده. قدرمنو لیدونکو نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو کتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.